अस्सलाम वालेकुम मलगरू ज़ईम इब्रार और तासु गुरे इब्रार क्रिकेट टीवी संगे तासु पता 2022 काल ख़त्म शो 2023 काल शुरू शो په دې ویډیو کې زستا سره د پاکستان کرکټ ټیم د کال 2023 لپاره مکمل شیډیول شریک کما په کال 2023 کې ور پاکستان کرکټ ټیم د کم ټیمانو سره میچونه وي په سوم تاریخ باندې به وي دا هر څه په دې ویډیو کې وګورئ که تاسو زموږ پیج فالو کړئ نه وي زموږ پیج فالو کړئ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضروري شیر کړئ پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی د کال 2023 لپاره د پاکستان کرکټ ټیم مکمل شیډیول اعلان کړی دی د شیډول مطابق پر پاکستان او نیوزیلند ترمنځ 9 جنوري نه واله تر 13 جنوري پورې 3 وان ډے میچونه په پاکستان کې ترسره کیږي د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ به اولنې وان ډے میچ په 9 جنوري دویم وان ډے میچ په 11 جنوري او اخیری وان ډے میچ په 13 جنوري په پاکستان کې ترسره کیږي دینه بعد به پی ایس ایل شروع کیږي چې پاکستان سپر لیګ ټول میچونه و 9 فروری نه واله تر 19 مارچ پورې په پاکستان کې ترسره کیږي د پی ایس ایل نه بعد بر نیوزیلند ټیم دوباره د اپریل او د مئی په میاشت کې پاکستان ته راځي د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ ور 15 وان ډے او د 15 ټي 20 میچونو سیریز ترسره کیږي او بیا ور پاکستان کرکټ ټیم د جولای په میاشت کې سریلانکا دورہ کوي چې پاکستان او د سریلانکا ترمنځ ور 2 ټیسټ میچونو سیریز کیږي دینه بعد بر اگست په میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ور 3 وان ډے میچونو سیریز ترسره کیږي د دې سیریز میزبان یعنی کوربه په افغانستان وي او دا میچونه د دوبۍ په ګراوندونو باندې کیږي دینه بعد د سپتمبر په میاشت کې به ایشیا کپ شروع کیږي چې د ایشیا کپ ټول میچونه په پاکستان کې کیږي او د اکتوبر په میاشت کې پاکستان کرکټ ټیم د وان ډے ورلد کپ لپاره انډیا ته ځي او دینه بعد د دسمبر په میاشت کې پاکستان کرکټ ټیم د استرالیا دورہ کوي د استرالیا او د پاکستان ترمنځ ور 3 ټیسټ میچونو سیریز ترسره کیږي نو دوستانو دا د پاکستان کرکټ ټیم د کال 2023 لپاره مکمل شیډیول که تاسو کرکټ خوښوئ نو دا ویډیو ضروری د خپل ملګرو سره شیر کړئ مننه